مننه که هیله کلمات میگه بلکې دوستانو خو د دې کیسه زما زموږ په شان روغ رمټ صحت پر جامو کې په پټستي دوستانو د نن ورځې وډوم چې د هغه نن په وایټ سټوډیو باندې د چې وایټ سټوډیو په موبایل کې څه کار کوي او کوم کمالونه کوي څه د فار استعماليږي څه د فار دا باید تاسو کوم کارونه په وایټ سټوډیو کې وکړئ او وایټ سټوډیو کوم ځای ډاونلوډ کړئ څه کار په وکړئ کوم کارونه په وکړئ نو دوستانو دا ټول نن په دې ویډیو کې درته ښایم دوستانو که چې دا زموږ یوټیوب چینل ته نوی راغلی چې دا کومه ویډیو چې ګوري د ویډیو لاندې سو د سبسکرایب بټن سره وي او سره خوا کې د بیل آیکن هم کې کاږئ چې زموږ هر ویډیو تاسو ټول نه مخکې ورسیږي نو راځو دوستانو شروع کوو چې وایټ سټوډیو چې دا د استفاده استعمالېږي کوم ځای باید موږ انسټال کوو استفاده انسټال کوو کوم کارونه باید کې وکړو کوم سټینګونه باید د موبایل کې وکړو هغه ټول نن په دې ویډیو کې درته ښایم راځو چې شروع وکړو دوستانو وایټ سټوډیو چې کوم دی هغه تاسو سره په دې کې کومه کوي چې تاسو کله خپل یوټیوب چینل لري او هغه کې تاسو ویډیوګانې اپلوډوي نو تاسو کولای شئ په اسانۍ سره د وایټ سټوډیو لاین نه هغه کوم مکمل سیټینګ چې دی تاسو ویډیوګان چې اپلوډ کړئ کولای شئ د وایټ سټوډیو نه دغه کوم سیټینګونه ټرمینلونه ټیکسونه چې کوم دی هغه ټول د وایټ سټوډیو لاین نه تاسو تعقیب کړئ نو دوستانو وایټ سټوډیو تاسو کوم ځای ډاونلوډ وایټ سټوډیو تاسو راځي پلی سٹور ته دلته تاسو ورکړئ یا وایټ سټوډیو ورکړئ یا یوټیوب سټوډیو ورکړئ مشکل نشته هر څه تاسو ورکړئ راځي به لکه زه اوس دلته ما یوټیوب سټوډیو ورکړی دوستانو دلته ما را ډاونلوډ کړی مخکې ما اپډیټ غواړي زه اوس اپډیټ هم نه ورکوم ځکه چې وخت مخ سره کم دا وخت زیات نیسي نو دوستانو دلته تاسو وینئ د دې کوم دغه چې دی ډیشبورډ چې دی مثال دا تصویرونه ښیي چې دی کوم انالایسټیک دی مثال دا د وایټ سټوډیو مکمل ډیشبورډ د ویډیو فلای لیست کمنټس انالایسټیک یوټیوب سیټینګ څنګه فیډبیک دغه اپشنونه تاسو دلته ښودلي دي خو دوستانو راځو ویډیو نه غټو چې څنګه کولای شو وایټ سټوډیو کې موږ کار وکړو دوستانو تاسو دلته راشئ خپل موبایل کې تاسو وایټ سټوډیو انسټال کړئ ما انسټال کړی دا کله چې تاسو انسټال کړئ دوستانو به تاسو خپل وایټ سټوډیو خلاص کړئ لکه دلته ما انسټال کړی دا دلته وایټ سټوډیو مې خلاصومه نو دوستانو تاسو وینئ موږ وایټ سټوډیو خلاص شو نو اوس دوستانو موږ کوم وایټ سټوډیو چې د مکمل یوټیوب چینل چې دی هغه ډیشبورډ په دې کې راځي مثال خبر دلته تاسو وینئ د ډیشبورډ لیکل شوی دا دلته په دې باندې کلیک کوم ډیشبورډ د ویډیوز د پلانیست کمنټ د انالیسټیک دی دا جوړ ورته کته تاسو نوې ورژن ډاونلوډ کړئ کې بلانو اپشنونه هم تاسو خلاصيږي نو زه تاسو ته اوس د دې ویډیو مکمل تفصیل په دې ویډیو کې کوم چې تاسو باید کوم کارونه کولای شئ به تاسو کولای شئ په ډېر اسانۍ سره خپل د موبایل لپاره په اسانۍ سره هر رقم چې تاسو غواړئ هغه را ډاونلوډ کړئ نو دوستانو ټول مخکې تاسو چې دې تکل داخلي کې زه داخل شوی یم نو چې تاسو کله داخليږي تاسو بدل تراشي اوس مزور د داخل شوی یم د موږ اکاونټونه به دي چې دي څلور دانې دي کې اوس موږ الریډي د انسټال دي نو تاسو کې غواړئ چې بل دي ته نوې کوم یا تاسو انسټال کړی وي تاسو نوې انسټال وي نو تاسو ته بدستان د پلس آیکن راځي تاسو دا باندې کلیک وکړئ کله چې دې باندې کلیک وکړو دوستانو دلته تاسو سرچینګ روان دي دلته تاسو خپل د پیټرن کوډ ورکړئ د موبایل کله چې هغه ورک تاسو به ایمیل ورکړئ دوستانو او خپل پاسورډ ورکړئ دا خو اسانه سمپل خبره ده هر سړی کولای شي تاسو به ایمیل ورکړئ او پاسورډ ورکړئ زه بیرته وکټ راځم کله چې تاسو ورکړئ نو دوستانو دلته تاسو خپل کوم اکاونټ چې دا هغه په دې کې اډ سي نو دوستانو اوس زه راځم تاسو ته ښایم چې یوټیوب سټوډیو کې موږ کوم کارونه کولی شو چې شي کولای شو چې نشو کولای نو دوستانو دلته راځو اوس ان یوټیوب سټوډیو چې کوم دی دوستانو دلته تاسو ته ښایم مثال ښایم پښتو چې تاسو نوم درته ښایم نو دلته موږ کې په دې چینل چې د نوې تازه جوړ کړی دی تر اوسه پر 100 سبسکرایبر موږ لرو او دلته موږ د انالیسټیک ښیي مثال خبر لیست اتش دی کې موږ 553 ویورز لرو وای ټایم ورچ د 2.5 غنټې لرو سبسکرایبر چې د دې ویډیو نه موږ نه لرو نو دوستانو زه راځم دلته په مور باندې چې په دې باندې کلیک وکړو دوستانو دلته تاسو ته ښیي چې دغه تاسو او ریویو دی کنه مثال ریټرن ویو ټاپ ویډیوز تاسو په دې کې کوم ټاپ ویډیوګان چې دغه تاسو مخکې راځي دلته تاسو ته ویوز خي وای ټایم هورس خي درته سبسکرایبر درته خي تاسو ته پوښتنه کنه ټاپ کانټینټ درته خي چې کوم کسانو دلته مثال دغه 300% یو سل شپږ فیصد 15.15% صحیح ده د دې فیصدي درته خي تاسو ولې د دوستانو دلته تاسو راځي په کانټینټ کې هم دغه شان دي تاسو ویني وای ټایم دی کانټینټ ول اوس تاسو موږ کانټینټ اپشن ان کو دوستان تاسو خو دا ما خبره ده چې دلته مثال خبرې ما د شورت ویډیوګانې کوم اپلوډ کړی دی غیر لاس ځان ته کېږي ویډیوز چې کومې دي مثلا دغه ویډیوګانې چې دي ما شورت کړي 240 شپږ چې دي او 15 چې دي 15 چې دي 3 چې دي دا شورت ویډیوګانې چې دي او په دې کې ویډیو چې دي یوټیوب هغه دغه دي مثال چې ما تمنین ور کړی دی چې ما د یوټیوب په اړه کې معلومات ور کړی دي او آل ویډیو چې تاسو غواړئ چې هم شورت ویډیو راشي هم د یوټیوب ویډیو راشي د ټول هم په دې کې راځي مثال خبره اډوانسډ کې په اډوانس کې دوستان تاسو هم کتل شي دا مکمل معلومات تاسو نه د جې کې کتل شي
په ډېره اسانۍ سره د ډیشبورډ چې دی کنه مثال دلته زه ویډیو ته راځم ویډیو آپشن چې تاسو راغلی مثال دوستانو دغه تاسو ویډیو دلته لایک درته ښیي دلته کمنټ ښیي دلته لایک ډسلایک ټول تاسو دلته په دې کې شو کوي مثال خبره زه د دې ویډیو ما چې تاسو اپلوډ کړی لا هر ځای اپلوډ کړی ګوګل کروم ما ډاونلوډ کړی وي اپلوډ کړی بخښنه غواړم او که په یوټیوب کې ډایرکټ اپلوډ کړی نو تاسو کولی شئ په دې کې په ډېره اسانۍ سره خپل کوم سیټینګ چې دی مثال خبر دواري تاسو دې ته کوم ټایټل ورکوي کوم ډسکرپشن ورکوي دا کولی تاسو په ډېره اسانۍ سره کولی شئ تاسو دلته په دې پنسل آیکن باندې کلیک وکړئ او دلته به تاسو بل فیس خلاص دوستانو تاسو ټایټل ورکولی شئ په دې کې دلته تاسو خپل کوم دغه چې دی ډسکرپشن چې دی هغه ډسکرپشن ورکولی شئ ډسکرپشن نه لاندې تاسو کولی شئ دغه پبلیک ان سټیټ پرایویټ سکیجول تقسیمات ته جوړوي پرایویټ آپشن کې جګوي ان سټیټ کې جګوي پبلیک کوي آپشن کې تاسو ویډیو اپلوډوي نو هغه هم دلته خودلې د هغې نه وروسته دوستان تاسو دلته مثال چې دلته تاسو لکه تاسو کله په تېر ویډیو کې ما تاسو ته د ویډیو اپلوډول طریقه ښودلې ده یس اټ از میډ فار کډز مثال تاسو غواړئ دا ویډیو ماشومان وګورئ ونه ګورئ دوستان دغه تاسو کار چې تاسو ورکوئ تاسو ویډیو لایق دي ماشومان د کتلو دا نه د کتلو هغه تاسو فرع لري نه هغې وروسته دوستان دلته تاسو ټیکس ورکولی شئ کله چې تاسو ټیکس ورکړئ یوټیوب بخښنې سره دلته دوستان تاسو کولی شئ اډ پلیلیست تاسو کولی شئ خپل د یوټیوب کوم پلیلیست جوړ کړی وي په یوټیوب کې هغه کولی شئ تاسو دلته یوټیوب کورس ورته انتخاب کړئ لکه په تېرو ویډیوګانو کې ما د پلیلیست په اړه هم معلومات ورکړي دي چې په تېرو ویډیوګانو کې چې پلیلیست څنګه جوړېږي د یوټیوب د کور لپاره یعنې تاسو جدا جدا هر ویډیو چې د یوټیوب بخش کې وي د کمپیوټر بخش کې وي د موبایل بخش کې وي هغه د جلا جلا سکیجول جوړ کړي جلا جلا فاکټونه هغه کې جوړ کړي چې بیا هغه کې تاسو دا اچوئ هماغه فاکټ ته به ځي نه هم دوستان تاسو کولی شئ دلته ټیکس ورکولی شئ دا ټول کارونه چې تاسو څنګه په ګوګل کروم کې د سټوډیو په طریقه کولی شئ په دې کې هم تاسو وکړئ لکه هغه دوستان سمپل خبره ده تاسو وینئ دغه د کوم ګوګل کروم طرفه ډیشبورډ چې ده هغه هم تاسو ته ښکاري او کوم چې دا دغه ډیشبورډ چې ده مثال خبرې د اپلیکیشن لاین تاسو ته هم ښکارېږي نو دوستانو د وایټ سټوډیو لاین تاسو کولی شئ په خپل موبایل کې په ډېره اسانۍ سره د خپل ویډیوګانو ایډیټینګ وکړئ خپل ویډیوګانو ته مثال ټایټل ور چینج کړئ ډسکرپشن ور چینج کړئ تاسو کولی شئ هغې ته تمنیل ورکړئ هر کار تاسو کولی شئ په هغې کې تاسو وکړئ دوستانو دا هم د نن د ویډیو تر بلې ویډیو پرې چې زه بیا تاسو سره حاضرېږم نو د الله په امان ښې چارې ښه وخت